بسم الله الرحمن الرحیم. د خوست ملي تلویزیون لیدونکو او کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. استاد دلبرګل سرواري یم. نن ورځ د اتم ټولګي ریاضي د جذري عددونو جمع، تفریق، ضرب او تقسیم درس وایو. تېره ورځ مو هم د یو عدد مربع جذر نیولی و، بیا د هغې مربع جذر نیولو سموالی یا میزان مو کړی و. د دې لپاره مونږ دوه شرایط ویلي وو، یعنې که چېرته د یوه شرط په واسطه مونږ ډېرې عملیې شته چې نشو کولی چې اشتباه مونږ په نښه کړو، خو دویم شرط د دې لپاره مهم دی چې مونږ اشتباه له منځه یوسو. لکه تېره ورځ مو د یو سلو نه څلوېښتو مربع جذر پیدا کړی و چې 12 یې جذر و او باقي یا پاتې یې مساوي 15 و. بیا مو په بله طریقه پیدا کړی و چې مربع جذر یې 11 و او پاتې یا باقي یې 28 سره و. نو په اوله طریقه هم داسې کړی وه چې جذر المربع عدد جذر المربع عدد مربع کوو جمع پاتې یا باقي دا باید مساوي شي د جذر لاندې عدد سره. د جذر لاندې عدد سره. دې ته مو لومړی شرط یلی و، دویم شرط مو بیا هم یلی و چې جذر المربع عدد دوه چنده جمع یو عدد دا باید لوی شي د پاتې یا باقي څخه. نو که دغه دواړه شرطونه صدق وکړل نو موږ ویلی شو چې د یو عدد مو جذر المربع صحیح یا سم نیولی دی، او که چېرته دواړو صدق ونه کړو نو موږ ویلی شو چې عملیه مو غلطه کړې ده. یعنې اول شرط که چېرته موږ اشتباه هم وکړو نو اول شرط صدق کوي، او دویم شرط د دغه دپاره ده چې اشتباه معلومه کړو چې آیا اشتباه کوم ځای کې ده، یا په ا جز کې ده یا په بي جز کې ده. نو کله چې دا پیدا کړي وو 12 او 40 زه دلته لیکم چې د ا په جز کې 149 مربع جذر نیولی و، 12 جذر مربع و او پاتې یې مساوي 15 و. د بي په جز کې مو هم د 149 مربع جذر خوسته 11 مو مربع جذر ایستلی و او پاتې یې مساوي په 28. که چېرته دا دواړه نه اول شرط، ځکه د 149 مربع جذر یا به 12 وي یا به 11 وي، دواړه نشي کېدای، دواړه هیڅ امکان نه لري. نو که چېرته اول شرط پې تطبیق کو نو دواړه صحیح کېږي، او د دویم شرط د دغه دپاره ده چې آیا مونږ غلطي چېرته کړې ده، غلطي راوباسو. نو اول یې کوم جذر المربع عدد فرمول کې وضع کوم. د ا جز دپاره 12 ضرب 12 یا 12 مربع جمع پاتې دلته څو دی 15 12 په دې ډول یې ته لیکم 12 مربع جمع 15 دا باید د څو سره مساوي شي د جذر لاندې عدد. د جذر لاندې عدد څو دی 149. 12 چې لیکم چې 12 ضرب 12 جمع 15 دا باید د څو سره مساوي شي د 149 سره. 12 ضرب 12 لاندې مو ضرب کړ 140 جمع 15 دا باید مساوي شي د 190. 15 جمع
څلور نه یو سلو نه څلوېښت مساوي شو د یو سلو نه څلوېښت سره یعنې اول شرط یې صدق وکړلو نو دا نه هم اول شرط تطبیق کوم چې آیا دا صدق کی که نه کی فرمول کې هم دی بی جز وضع کوم جذر مصوب سره و جذر مربع ایولس مربع جمع پاته دلته څه ده 28 دا باید مساوي شي د یو سلو نه څلوېښتو سره یو سلو نه څلوېښت ایولس چې مربع کمه یو سلو یوویشت جمع 28 مساوي کېږي یو سلو نه څلوېښت یو جمع ته نه دوه جمع دوه څلور یو خپل یو سلو نه څلوېښت مساوي شو د یو سلو نه څلوېښت سره یعنې د میزان دپاره مو لومړی شرط ښودلی او لومړی شرط په واسطه هم په دانې تطبیق شو هم په دانې تطبیق شو د ای جز کې هم دواړه طرفونه مساوي شو او د بی په جز کې هم دواړه طرفونه مساوي شو نو موږ د اول شرط له مخې داسې نه شو ویلی چې آیا د یو سلو نه څلوېښتو مربع جذر 12 او 15 پکې پاتې کېږي یا د یو سلو نه څلوېښتو مربع جذر 11 او 28 پکې پاتې کېږي دواړه درست شو یعنې دواړه صحت وکړله خو دویم شرط د هغې دپاره دی چې موږ کله چې د یو اول شرط په واسطه معلوم نه شول نو موږ د دویم شرط په واسطه معلومولی شو چې آیا دا عملیه صحیح ده او یا غلطه ده دویم شرط تطبیق کوو جذر المربع عدد دوه چنده جمع یو باید څونه لوی شي د پاتې نه لوی شي ای کې لیکو جذر المربع عدد 12 ته دوه چنده کوو 2 ضرب 12 جمع د یو عدد دا باید لوی شي پاتې نه پاتې دلته څه دی 15 په نتیجه کې 2 ضرب 12 څلورویشت لاندې ضرب هم جمع یو دا باید لوی شي د 15 څخه څلور جمع یو 15 2 15 لوی دی د 15 نه نو دغه غیر مساوات درست شوه په دویم کې ګورو 11 دوه چنده کوو فرمول کې جذر المربع د دوه چنده کوو جمع یو باید څونه لوی شي د پاتې نه لوی شي 2 ضرب 11 جمع یو دا باید لوی شي پاتې نه پاتې دلته څه دي 28 2 ضرب 11 2 ضرب یو 2 2 ضرب یو 2 جمع یو دا باید لوی شي د 28 نه یو جمع 2 درې درویش دا لوی دی د 28 نه آیا درویش عدد د 28 در څخه لوی دی نه دی لوی یعنی درویش د عدد په محور نه چپ طرف ته پروت دی او 28 د عدد په محور نه 15 واحده خي طرف ته پروت دی نو موږ مخته هم ویلی وو چې عدد په محور نه هغه عددونه چې خي طرف ته پروت وي هغه لوی دی د چپ طرف له عددونو څخه نو درویش عدد د 28 نه لوی نه دی نو دا غیر مساوات غلط دی یا دا درست یا صحت نه لري نو مونږ یو چې د بی جز هم سره کم ده د دغه مربع جذر نه دی نو ای جز خپل چی شو مربع جذر ده نن ورځ خپل موضوع ته رسو د جذري عددونو جمع او تفریق
د جذري اعدادونو جمع او تفریق. مخته مونږ او تاسو باید مشابه یا ورته یا ورته یا همشکله حدونه وپېژنو. په راتلونکي کې به انشاءالله په د لسم صنف په اول برخه کې به بیا هم تعریف شي. مشابه حدونه هغه الجبري حدونه چې توري او د توري توانونه یې سره یو شانته یا سره مساوي وي یا سره ورته وي، دغه ته مشابه حدونه وایي. چې توري او د توري توانونه سره ورته وي یا یو ډول وي یا مساوي وي، دغه ته مشابه حدونه وایي. لکه زه لیکم چې 12x مربع y 15x y څلور x z اته x مربع y. 12 هم د x مربع y ضریب دی، 15 هم د x y ضریب دی، او څلور هم د x z ضریب دی، او اته هم د x مربع y ضریب دی. دا که مشابه حدونه کوم حدونه دي داسې متعریف کړ، یعنی په ضریبونو پورې سره ارتباط لري هغه حدونه چې توري او د توري توانونه سره یو شانته وي، یا هغه حروف چې هغه حروف او د توري توانونه او د حروف او توانونه سره یو شانته وي. اوس دغه د ضریب سره مونږ کار نه لرو، x مربع y دی. بل داسې حد پیدا کوو چې x مربع y دا هم x مربع y دا هم چې ده x مربع y. دا حدونه خپل من سره هم دا حدونه دي مشابه حدونه دي. 15xy دی، دا څلور x زر د x دلته موجود ده، x دلته موجود ده، خو دلته چون y موجود ده دلته z موجود ده، نو دا 15xy دی څلور x زر سره مشابه حد نه ده، یعنی سره ورته نه دي. د مشابه حدونه و رزو د همدغه مشابه حدونو پر ترتیب سره مونږ او تاسو جذري عددونه هم مقایسه کولای شو. لیکو چې هغه جذري اعدادونه جمع او تفریق کولای شو چې تر جذر لاندې عدد او د جذرونو درجه یې سره مساوي وي، چې دیتا ورته یا مشابه جذري عددونه وایي. یعنی x ضربیه که د ضرب علامه موجوده یا که موجوده نوی نو د خپله د ضرب حالت کې x ضربیه a په توان دی a تر n جذر لاندې جمع یا منفی y ضربیه a تر n جذر لاندې دا مساوي کیږي
x y a تر n جذر لاندې، یعنی مونږ هغه حقیقي x د a تر n جذر لاندې ضریب دی او y د a تر n جذر لاندې ضریب دی. نو اوس مونږ ویل چې هغه عددونه سره جمع او تفریق کولای شو چې د جذر لاندې عدد او د جذر درجه یې سره مساوي، یعنی n د n سره مساوي ده، د دغه جذر درجه د دې جذر درجه سره مساوي ده او د جذر لاندې عدد دلته a ده، د جذر لاندې عدد هم دلته a ده. نو لاندې ډول مونږ لیکو چې x جمع یا منفي y ضرب یې د دواړو جذرونو نه یو جذر لیکو. دا جذر چې دغه عدد ته ضرب کو بیرته همدغه عدد بیا لاسته راځي چې a لیکو چې a د جذر لاندې عدد a د جذر درجه او x او y د جذري عددونو ضریبونه دي. پوښتنه د لاندې جذري عددونو څخه کوم سره ورته یا مشابه او کوم غیر مشابه دي؟ پوښتنه لاندې جذري عددونه کوم سره مشابه او غیر مشابه دي؟ A جز ده 15 تر جذر لاندې او لاس تر جذر لاندې. B جز ده دوه ضرب درې تر جذر لاندې او څلور ضرب درې هم تر جذر لاندې. A جز کې 15 تر جذر لاندې او لاس تر جذر لاندې. B جز کې هم دوه ضرب درې تر جذر لاندې او څلور ضرب درې تر جذر لاندې. مخته مو هم تعریف وکړو چې مشابه جذري عددونه هغه عددونه دي چې د جذر او د جذر لاندې عدد او د جذر درجه یې په خپل منځونو کې سره مساوي وي، یعنی ضریبونه مو هم ورته ویلي لکه x y. x هم د دغه ضریب دی او y هم د دغه ضریب دی. دلته شرط دغه ده چې د جذر لاندې عدد او د جذر درجه سره مساوي وي. نو دلته د جذر لاندې عدد 15 دی، دلته د جذر لاندې عدد لاس دی، درجه هم د دغه 2 ده، یعنی n په دواړو کې 2 سره مساوي ده. درجه سره هم دي مساوي دي، ځکه کوم چې n یو مساوي د A په جز کې n مثال د کده درجه n یو سوه یما n یو مساوي د لاس درجه په n 2 سوه یما د په 2 سره n 2 سره د مساوي کیږي په 2 سره یعنی یو شرط یې څه د وګړو چې د جذر درجه مساوي دي. خو موږ داسته دوه شرطونه یلی و چې هم باید د جذر درجه مساوي او هم باید د جذر لاندې عدد. دلته جذر لاندې عدد 15 دی او دلته د جذر لاندې عدد څه دی؟ لاس دی. آیا 15 د لاس سره مساوي دي؟ نه دی مساوي. نو موږ یلا شو چې 15 تر جذر لاندې عدد او لاس تر جذر لاندې عدد دا غیر مشابه جذري عددونه دي. B جز کې
ذرایع په نظر کې نه نیسو. اول شرط که دغې درجې ته زه ان یو وایم دغې ته ان دوه وایم. ان یو درجه مساوي ده ان دوه څه ځکه چې دواړه مربع دي. کوم جذر چې درجه ونه لري هغه همیشه د خپله درجه دوه ده. نو د جذر لاندې عدد دلته هم څه دی؟ درې دی او دلته هم څه دی؟ درې دی. درې د څه سره مساوي دي؟ د درې سره مساوي دي. نو موږ ویلی شو چې د بي جز هم د جذر درجې مساوي دي او هم د جذر لاندې عددونه مساوي دي. نو موږ ویلی شو چې دغه مشابه جذري حدونه دي او دا هم جمع کولی شو هم یې تفریق کولی شو. جمع په کوم ډول ده؟ زه سره جمع کوم. دوه ضرب درې تر جذر لاندې جمع څلور ضرب درې تر جذر لاندې. درې تر جذر لاندې درې تر جذر لاندې مشترک نیسو. یا په دې ترتیب هم کولی شو ایکس جمع وای. یا په لاندې ډول کولی شو دغه دوه چنده درې تر جذر لاندې دغه څلور چنده درې تر جذر لاندې. دوه جمع څلور څه کېږي؟ شپږ. شپږ چنده درې تر جذر لاندې. دا یې په لاندې ډول جمع کولی شو. فعالیت کا هم یو مثال دی. اتلس ضرب یې دولس تر جذر لاندې منفي شپاړس دولس تر جذر لاندې. دغه عددونه سره تفریق کړئ په خپل منځونو کې. مونږ یې په دوه ډوله کوو. یو هم د فارمولې نګانه کولی شو بل همداسې کولی شو. په ساده ډول دولس تر جذر لاندې دا خپله اول ګویو چې آیا دا مشابه حدونه دي او که مشابه حدونه نه دي. مشابه حدونه په دې دي چې درجې له درجې سره مساوي دي او د جذر لاندې عدد دا هم 12 دی دا هم 12 دی. نو مونږ کله چې عددونه مشابه شول نو مونږ ویلی شو چې عددونه په خپل منځ کې سره جمع کولی او تفریق کولی شو. نو مشابه حدونه دي. یوه فارمولي طریقه ده یوه لنډه طریقه ده. په دواړو کې زه چا مشترک نیسم؟ 12 تر جذر لاندې مشترک نیسم. زه لیکم چې دا مساوي کېږي څو مشترک؟ 12 تر جذر لاندې عدد مشترک نیسم. نو اوس دغه ټول عدد راخلمه په دا یې تقسیموم. دلته لیکم چې 18 ضرب 12 تر جذر لاندې تقسیم په څو؟ 12 تر جذر لاندې. دغه بې دغې څخه ختم شي چې به پاتې شي 18. کوم عدد چې پاتې شي چېرته لیکم؟ دلته لیکم. علامه چې شي ده تفریق علامه خپله راخلمه. د عددو هم خلم په د عدد نه تقسیموم. 14 12 تر جذر لاندې تقسیم په 12 تر جذر لاندې. دا به هم دې سره اختصار شي څو پاتې کېږي؟ 14. 14 هم چېرته لیکم؟ دلته لیکم. مساوي کېږي اووه نه شپږ لوټ شي 2 یوه نه یې لوټ شي 0 لیکل د ضرورت نشته. 12 تر جذر لاندې دا مساوي کېږي 2 ضرب 12 تر جذر لاندې. په دې ډول هم کولی شو یا د فارمول نګانه هم کولی شو. فارمول مونږ لرو چې x ضرب a تر n جذر لاندې جمع منفي y ضرب a تر n جذر لاندې مساوي کېږي په x جمع منفي y تر a تر a جذر لاندې یا تر مربع جذر لاندې. نو دا عدد لیکم چې 18 ضرب 12 تر مربع جذر لاندې. علامه چی شي ده؟ منفي علامه. 14 ضرب 12 تر جذر لاندې دا مساوي کېږي x تو سره مساوي شو 18 سره a تو سره مساوي شو 12 سره y تو سره مساوي شو 14 سره a تو سره مساوي شو 12 سره. لاندې ولیکم چې x وزي لیکم 18 علامه چی شي ده؟ تفریق علامه خپله لیکم
منفي د وای پوزیسیا لیکمه 14 ضرب ای پوزیسیا لیکمه 12 وتلس منفي 16 یا اته نه شپږ لوټ شي 2 یو نه یو لوټ شي 0 لیکل د ضرورت نشته ضرب یې 12 تر مربع جذر لاندې په دې ډول هم ته کولی شو او په دې ډول یې هم ترسره کولی شو. دویم مثال دی دویم مثال دی اته ضرب یې اته څلوېښت تر مربع جذر لاندې منفي لس اته څلوېښت تر مربع جذر لاندې منفي 2 اته څلوېښت تر مربع جذر لاندې په لاندې ډول لیکو. دا هم مشابهت نه دي جذر درجه او د جذر لاندې عددونه ټول سره مساوي دي. نو لاند اول دا دوه کمالي اجرا کومه فرمول ته چومه اته منفي لس اته څلوېښت تر مربع جذر لاندې منفي 2 اته څلوېښت تر مربع جذر لاندې مساوي کېږي. اته نه لس لوټ شي منفي 2 اته څلوېښت تر مربع جذر لاندې منفي 2 اته څلوېښت تر مربع جذر لاندې هم دواړه منفي عددونه دي. د خط مشترک نیسو یا فرمول ته چوو چې د دې عدد نه د عدد منفي کوو جذرونو نه یو جذر لیکو. لیکم چې منفي 2 منفي 2 اته څلوېښت تر مربع جذر لاندې منفي 2 منفي 2 مساوي کېږي په منفي 4 سره اته څلوېښت تر مربع جذر لاندې. ارڅو هم د نوټ په ډول لیکو چې که چېرته دوه عددونه د جمع یا د تفریق په حالت کې د جذر لاندې وي نه هغه موږ جدا جدا ډول د جذر لاندې نشو لیکلی. تقسیم کې تقسیم ضرب کې لیکلی شو او په جمع منفي کې نشو لیکلی. نو لیکم چې د نوټ که چېرته ا یو عدد وي جمع منفي بی هم یو عدد وي دا تر مربع جذر لاندې وي دا نه دي مساوي ا تر جدا جذر لاندې جمع منفي بی هم تر جدا جذر لاندې دا هم ثبوت کوو. ا ته زه نه قیمت ورکوم او بی ته زه 14 قیمت ورکوم نه یا 25. نو اول لیکم د یو طرف لیکم چې نه جمع 14 تر جمع 25 تر جذر لاندې دا نه دي مساوي د نه تر جذر لاندې جمع 14 تر جذر لاندې یعنی جدا جدا نه شو لیکلی. یو ځل باید د جمع عملیه اجرا کړو وروسته یې مربع جذر نه خلاص کړو. په لاندې ډول داسې نه شو لیکلی چې نه ته ځان ته جذر لاندې ونیسو او بیا 14 ته ځان ته جذر لاندې ونیسو بیا یې سره جمع کړو. په یو طرف نه عملیه اجرا کوم لیکم چې نه جمع 25 15 جمع نه 15 جمع نه 14 2 جمع نه 9 جمع 15 14 یو حاصل 40 خود د څلور دېرشو مربع جذر اشاري وضعي په همدې طریقه هم ثبوت کېږي. که دا چېرته 14 کو 14 پوسته بیا اسان پوهېږو یعنې لیکمه چې 14 15 پوسته هم کېږي خو 14 مونږ او تاسو ته ستنېږي. 14 تر جذر لاندې شپږ جمع نه 15 یو حاصل دی ته دا به شي 2 15 چې مربع جذر نه خلاص کو 15 دې ته زه
لومړی رابطه یم د مساوات په دا طرف نه هم عملیه اجرا کوو. نه تر جزر لوندې جمع شپوړس هم تر جزر لوندې. د نو مربع جزر څو دی؟ درې مخته مو ویلی وو جمع د شپوړس مربع جزر څو دی؟ څلور مساوي کېږي درې جمع څلور اووه. دې ته زه دویمه رابطه یم. نو د اولې او دویمې رابطې چې ښي طرفونه نه دي سره موسوي ځکه اووه عدد لوی دی د پنځو څخه. نو موږ ویلی شو چې نه جمع شپوړس دا صدق نه کوي د نه تر جزر لاندې جمع شپوړس تر جزر لاندې. د نن ورځې درس مو همدومره بس دی. تر راتلونکي درس به انشاءالله بیا د جذري عددونو ضرب او تقسیم وي. ښه شپه او ښه ورځ ولرئ.